هوا شپه د هوا شپه د هوا په شپه کې قدرمن اوریدونکي خپلې او یا انتخابي پنځونې د شعر په ژبه وړاندې کوي. کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے. شپه ده او خالی خالی می ذهن دی، لګیایم لاس پاینې وهمه ولی وهمه. د هوا شپه د هوا راډیو ځانګړي ادبي شپنۍ خپرونه. زړه مې غواړي ځان لستونی اویزان کړم، د ژوندون پر لار روان ژوندون پلوي حق حیران ګوته په غاښ د ژوند په چوک کړم، ځان په خپله د سریال وروستی شیبه کړم، هر څه ختم د خپل ژوند په ډرامه کړم. زړه مې غواړي ځان لستونی اویزان کړم. زړه مې غواړي ځان لستونی اویزان کړم، خپلې هیلې ارمانونه ټول راټول کړم، پر ما بار درد او غمونه ټول راټول کړم، خپله سا لکه د نظر تر چاپیر کړم، دوی د خاورو لاندې ټکن د لمر ته خښ کړم، تش کلبوت مې خلک واخلي په یو کټ کې څو راپاتې خپل پردي انډیوالان مې په ژړا د جنازې تماشه وکړي او په تش کلبوت مې خاورې رامبار کړي. زړه مې غواړي ځان لستونی اویزان کړم. زړه مې غواړي ځان لستونی اویزان کړم، خو یو وهم او یو ډار را سره مل دی، که زه خپل غم هیلې لاندې کړم تر خاورو، هسې نه چې لکه تخم زرغونې شي، بل بنده له مانو هم ډېر په عذاب کړي، هسې نه چې دی له ما بې حوصلې وي، بیا به جوړ دی د هر چا د ډرامې وي. زړه مې غواړي ځان لستونی اویزان کړم. زړه مې غواړي ځان لستونی اویزان کړم. زړه مې غواړي ځان لستونی اویزان کړم، حالات بل ډول خراب دي، زړه مې تنګ دی، حالات بل ډول خراب دي، زړه مې تنګ دی، دلته نور څه دي غزله خو بس جنگ دی، حالات بل ډول خراب دي، زړه مې تنګ دی، دلته نور څه دي غزله خو تش جنگ دی، دلته هر وګړي سریخې په لاس کې، ژوند وروستی داو د پاچا او د ملنګ دی، موجودات د په بد حال دی، پاکه خدایه ځمکه ویلې شوه، اسمان له چغو ګونګ دی. زړه مې غواړي ځان لستونی اویزان کړم.
نساز شو نسوز شو بس هسې ژوند تمام شو نساز شو نسوز شو بس هسې ژوند تمام شو نه خوب شو نه شلنګ شو نه یار ګلندام شو نه خوب شو نه شلنګ زړه مې غواړي ځان لستونی ویزان کړم چاوک د شور پر ځای تمځای دی د سوالګرو د هر چا زړه تربت شوی له ملګرو خرڅونه د ملت او خاورې کېږي دلته واک لاس کې اخیسته یرغلګرو قرباني وي تر یو حده خدای خلکو جنازې کړي په بار بار د لښکرو زړه مې غواړي ځان لستونی ویزان کړم जिंदगी में बेलताना ये आसमान के सूर नवे जिंदगी दे बेलमाना ये किताब के तूर नवे बेखायस का बेमाना मो जिंदगी दा जिंदगी दा जिंदगी दा زړه مې غواړي ځان لستونی ویزان کړم زړه مې غواړي ځان لستونی ویزان کړم خو حیرانه وارخطا خدای ته ورګورم خو حیرانه وارخطا خدای ته ورګورم چې ما خپل ځان وقف کړی دی ولس ته زه د دې خاورې د هر بې کوره شوي د سلګیو د زګرویو مړاوی غږ یم زه د دې ولس د کونډې او تنها خور د سینې په منځ کې اور اخیستې چیغه زه د دې ښار د سوالګرې تت انځور یم کوم چې خپل پردي نیولی په سره اور یم اوس ته وکړم خالقه چېرته لاړ شم زه په مرګ ځان له دوی زه په کوم مرګ ځان له دوی نه پرهلت کړم چې هم ومرمه او هم مې نوم همت کړم زړه مې غواړي ځان لستونی ویزان کړم چلمان لري تللې نظروي شات شات دې کتلې نظروي چلمان لري تللې نظروي شات شات دې کتلې نظروي چلمان لري تللې زړه مې غواړي ځان لستونی ویزان کړم حالات بل ډول خراب دی زړه مې تنګ دی دلته نور څه دی غزله خو تش جنګ دی دلته هر وګړي سر ایښی په لاس کې ژوند وروستی داو د پاچا او د ملنګ دی موجودات بد حال دی پاکه خدایه ځمکه ویلې شوه اسمان له چغو ګنګ دی زړه مې غواړي ځان لستونی ویزان کړم इंतजारों का उतरेगा लगवारों का लग हो इंतजारों का आखिरी दीदन पमानन जमाद यारों का आखिरी दीदन पमानन जमाद यारों का मराज बिल तो नानन लग हो में मदारों का आखिरी दीदन पमानन जमाद यारों का سلامونه مینا درنښت په دې هیله امید مو غږ له بې مایکه ستاسو تر غوږونه دررسي چې تاسو به د خوشحالۍ احساس کوئ روغ جوړ او صحتمند به وئ خو ګوردونکو زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری ستاسو یار قسمت الله همت او تاسو غږ یاستئ هوا راډیوي شبکې ته تاسو وړاندې کېږي د شپنیو خپرونو په لړ کې هوا شپه د هوا راډیو ځانګړې شپنۍ ادبي خپرونه زما د تخنیک د چارو ملګری دی عدلیار مندوزی صاحب کور آباد چې تر دې ګړۍ را سره خپل زحمت ګالي خو ګوردونکو تاسو هم کوئ چې را سره په دې ادبي خپرونه کې د موبایل برکر برخه واخلئ خپل یا د نورو انتخابي بیتونه غزلونه ادبي ټوټې راته واوروئ زموږ د
استودیوګانو نښلوونکي شمارې دي 0 او 0 صاحب خی کور آباد اړیکې ته ورګرځو. السلام علیکم، شپه مو بخیر. السلام علیکم، تاسو موږ سره وصل یاستئ؟ وعلیکم السلام. ډیره مننه، ډیر زیات هرکلی درته وایو، ستړي مه شئ. مهرباني. ستاسو غږ کې ستونزه شته؟ مندوزی صاحب د دې په غږ کې ستونزه شته. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم سلام. وای چې لسترګ نه مې وخت ته دلې تر انغله. لسترګ نه مې وخت ته دلې تر انغله، کڅو مې خپل ګټي وشمارلې تر انغله. او عجیب خوږ انتظار هر لحظه راته خوږوا. عجیب خوږ انتظار هر لحظه راته خوږوا، په پوی نه یم چې څومره دې دلې تر انغله. سلامونه مینه همت جان آتا تا او تخنیکت ته تمه ده چې راته روغ او جوړ وای. ډیره زیاته مننه، ډیر په خیر راغلی، خپرونې ته مهرباني وکړئ. مننه همت جان. رومان یم له متن څخه. رومان جان دې په خیر راشي، څوم راوړي؟ مننه همت جان. بس یو ترانون دی او ډالۍ دی عمر ستا خوږیاڼی کا. او نن ورجون کړي چې اختر د خلکو خوشحالي ده، زما اختر مال د غم زیری راوړینا، لکه اختر را باندې راشه، لکه ماشوم به درته ډېر خوشحاله شمه. د حال ویلو خلک ډېر دي، د حال ساتلو خلک نشته دي مینا. د ستا د سترګو او سترګو اشارې وي، که د ټړو په څوکو لار وي در به شمه. د ځوانۍ ژوند ته مه تېرېږه، ماته یو ښکلي د یارۍ ویلي دینه. د لالي په تا درک نشته، بس د پنډکی د غږ دم ورپسې ځمه. احمد جانه ښه شپه. ډیره زیاته مننه، ښه شپه. مننه. زه چې لیونی شم بیابان شراته ته کاکا، زه چې لیونی شم بیابان شي راته ته، روغ چې شم تڼۍ مې د ګریوان شي راته ته. او زه چې یا خمار شم یا له تندې شم رنځور جام راوړې ساقي مې شي لقمان شي راته ته. او شپه مې شي او توپان کړي رانه بله ډیوه مړه، جار دې شم د ستورو ډک اسمان شي راته ته. او راشي کله چې وطن شي راته ټول کفار مینه مې شي لمونځ مې شي آسان شي راته ته. السلام علیکم. سلام تاته یو مانډیږي ته ټول اردن سلامات وایم. ډېره زیاته مننه، ډېر زیات په خیر راغلی، ستړی مه شئ. مننه تاته غږ مینه وال عثمان زیرک ولوان کلی. ډېر دې په خیر راشئ، خپرونې ته مهرباني. نو د منیر بنری یو غزل ده تاسو بدلې مانډیږي ته ډالۍ. مهرباني اورم.
زمان ټول زماري دی مړ دی اها زمان ټول زماري دی مړ دی زما ساده ساده لالی مړ دی اها او زموږ د کلي خلک ټول ژاړي اها زموږ د کلي خلک ټول ژاړي زموږ په یو سړی مړ دی اها او په پېښور کې دماکه شوې ده اها پېښور کې دماکه شوې ده د دې سړي پکې لمسی مړ دی اها او زما د زړه د سره وینې څاڅي زما د زړه د سره زړی مړ دی زنده‌باد او هغه چې ته به یې د خوبه ویستې اها هغه چې ته به یې د خوبه ویستې لیونی هغه لیونی مړ دی اها شاعرانو ادیبانو میین اها شاعرانو ادیبانو میین خلق ناظر شمن سوری مړ دی اها او تا باید به خاص تا ته ډلۍ وایي چې هغه کتاب ترې رانجه اخیسته اها هغه کتاب ترې رانجه اخیسته خبر یې هغه بنجاری مړ دی اها او خلکه په مرګ باندې نه یم خفه خلکه په مرګ باندې نه یم خفه خو په زړه ډېر سوری مړ دی او ستا منیر ستا د پنډ غمونو سره ستا منیر ستا د پنډ غمونو سره پروت دی په سرو غرمو مستی مړ دی ډېر ښه بس همدومره و همت صاحب ښه شپه د خدای په امان وا نن شپه خو بیخي شاعرانه روانه ده ما دا له خدای غوښته چې ته به یوه شپه ما سره خپرونه کې کینې ما تا ته یو غزل لیکلی و ما ویله چې دا به صرف تا ته وایم هغه د سرفرایز په ډول مې درته ویو دا اوس را سره مخامخ یې زه او ته یو د دې اورېدونکي نه وروسته به تا ته هغه غزل وایم کوم چې ما تا ته لیکلی وا نن شپه خو بیخي شاعرانه روانه ده سپوږمۍ لکه د ستورو معشوقه روانه ده بازار دی او د ستا غوندې څېره روانه ده بازار دی او د ستا غوندې څېره روانه ده په زړه مې د تڼاکو زلزله روانه ده راګرځې به او ما به خامخا په خلا کوي اوس وخت مې زندګي په دې پلمه روانه ده زه خیر دی که زما نه یې زما په نوم خو یې زه خیر دی که زما نه یې زما په نوم خو یې تر اوسه خو زما او ستا کیسه روانه ده دستور پر زمانے خاری السلام علیکم جنت وطن یې راته جوړ کړو جهنم خدایا زه لیونی کړم د خوارو بچو غم خدایا ارمان مې دا ده چې وطن کې زموږ سوله راشي ارمان مې دا دی چې وطن کې زموږ سوله راشي بس دا خبره ده چې وینې د زړه خورم خدایا ربه زما په مرکه سوله راځي مړه دې شمه رب زما په مرکه سوله راځي مړه دې شمه هسې نه یو ورځ په خامخا مرم خدایا زه لا ازله یم بدبخته هر ارمان مې مړ دی زه لا ازله یم بدبخته هر ارمان مې مړ دی زه مې اکثره په ارمان خاورې اړوم خدایا دلته خو امن سوله نه راځي دا ولې خدایا
دلته خو امن سوله نه راځي د ولې خدایه زه به له تېغه چم نه کډه چېرته وړم خدایه چې مې ارمان په زړه کې پاتې شو پوره مې نه شو رڼا ارمان به خورم د خپلو سترګو نم خدایه همت ګلاب په تا ته مندزوی ګلاب ته همدغسې د هوا راډیو ټولو اورېدونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ څه خلک مې پرته نه وي ډېره زیاته مننه یار د ډېر په خیر راشي مهرباني مننه کوم ګلابه خوشحاله اوسئ الخاج حضرت الله منګل یم د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ کوکستان کلي اوسېدونکی یم فعل حال تاسو سره د خوست ښار نه پړګېږي یم ډېره زیاته مننه نور هم څه راوړي ګلابه هېڅ کر کې دي لږ چې خوښه مې شي توره شپه توره تیاره ده ای دلبره توره شپه توره تیاره ده ای دلبره راسره ستا اندېښنه ده ای دلبره ته چې نه په سلګو در پسې مرمه ته چې نه یې په سلګو در پسې مرمه یاد هر وخت راسره دی ای دلبره زنګوي را زنګوي مې تا غم تال کې درد ملما راته په زړه دی ای دلبره خوشحالۍ ته مې زړه نه کېږي بس راشه لتا مې ژوندون څه دی ای دلبره درویش د خوږو سترګو ارمان جن یم درویش د خوږو سترګو ارمان جن یم زما دا سوال درته په خوله دی ای دلبره ګلاب ښه خپرونه ولرئ څه وختونه درته غواړم د خدای په امان करीब आके बाहों में तेरे धीरे से मैं एक बात कहूँ क्या I love you I love you too ښه کاکا په دې I love you سره هغه غزل درته وایم ښه زما کاکا ته ما دا غزل لیکلی دی نو او ما غوښته چې داسې یو ناڅاپه چې کوم وخت سره مخامخ شو چې تاسو مې غږ اورئ زه ورته دا غزل وایم او دی خبر نه وي له ځانه راته ګران یې د زړه سر مې یې کاکا له ځانه راته ګران یې د زړه سر مې یې کاکا پرېوتی مې یې سترګو کې نظر مې یې کاکا له ځانه راته ګران یې د زړه سر مې یې کاکا پرېوتی مې یې سترګو کې نظر مې کاکا روان یم ستا راکړی داد مې ځان سره ساتلی روان یم ستا راکړی داد مې ځان سره ساتلی ته ژوند یې ته ملګری ته دلبر مې کاکا او دنیا به غواړي پټ مې کړي په ګرد کې د نفرت ما هیر نه کړي ښوونکی او رهبر مې کاکا او زه غواړم چې لاسونه پښې ورښکل کړم د لالا خو ته بیا د سر تاج د ژوند هنر مې یې کاکا او د هرې ناروا مخ ته به سرې سترګې درېږم کاکا د هرې ناروا مخ ته به سرې سترګې درېږم همت دې یم او ته په څنګ کې غر مې یې کاکا له ځانه راته ګران یې د زړه سر مې یې کاکا پرېوتی مې سترګو کې نظر مې یې کاکا ښه هسې که نه کېده په شګو د اوبه نه تړي سړی د مړ شي خو په ما پورې د زړه نه تړي داسې نه ده که نه له ما نه کېږي په شګو د اوبه نه تړي سړی د مړ شي خو په ما پورې د زړه نه تړي
کاکا ستا خوښه نه ده دغه کمنټونو اړخ ته یو 2 دقیقو دپاره ورګرځم چې زما د خپرونې هغه خپل اصل مراعات شوی وي. سلامونه مې ومنئ. سید وفا یم د لاین نه، ډېره زیاته مننه. حضرت علي افغان سلام وایي، ډېره مننه. او محبت الله محبت وایي ما در نه قرار د زړګي غوښتی دی. خدایا زما قصه دې څنګه کړه. ای امجد تنها سلامونه وایي دوبۍ نه، ډېره مننه. ولی خان منګل سلامونه وایي دوبۍ نه، مننه. نور رحمان ملنګ جان د نه هم مننه. انارګل زموږ خپرونه اوري، مننه. مبارک ارماني زموږ خپرونه اوري، مننه. عبدالله همت وایي ستا دانه و نور بل ته یې پام نه وي، خلک ما ته ګوتې نیسي چې ته ورانې. ښه ډېره مننه. او سلامونه مې ومنئ دوبۍ نه. ښه اس ای همت خان دی چې ښه مننه. د نوم ډېره زیاته مننه. عبدالله همت نه. احسان الله ملنګ له دوبۍ نه، د نو هم مننه. حضرت الله منګل یم خوست نه. که ملامت یم او که نه یم نور توبه جانانه، خیر د بخښنه در نه غواړم خفه جانانه. محمد ولی سایدي زموږ ملګری دی، د نوم ډېره زیاته مننه. د یم خپرونه اوري. معراج ګل نیازی یم خپرونه م اورم. شیرعلم افغان خپرونه اوري، مننه. صدا متل ننګرهار نه یو لنډۍ را لېږلې ده خو نه یې وایم، شوخه ده. او ما ته خو جانان دی که بوډا د 100 کالو شي، سپین یې په ویښتو کې لګېدلی دي خو ښکلی دی. سید امیرشاه توحیدي. ښه ډېره مننه. صدا متل ننګرهار نه مننه. خان الله نه مننه. لکدار منګل نه مننه چې زموږ سره ډېری وخت خپرونې اوري. کندهارۍ ناظرین نه مننه. شریف الله زکریا نه مننه چې خپرونه ما اوري. سید امیرشاه توحیدي نه مننه، د نه ډېره ښه. الهام خوستی نه ډېره مننه. سلامونه مې قبول کړئ په مینه. ښه جاوید ګل نه مننه، دوبۍ کې مې خپرونه اوري. زازی تراب زموږ خپرونه اوري، د نه هم مننه. او فهیم خان زموږ خپرونه اوري، مننه. او محمد ولی یم را سره ملګری. حکیم الدین له دوبۍ نه ستاسو خپرونه اورو، مننه. موسی احمدزی د نه هم مننه چې زموږ خپرونه اوري. او سلامونه مې ومنئ همت تا ته او د تخنیک په چارو کې مندوزۍ ته. خدای دې وکړي چې روغ جوړ به وئ. زه خان بهادر د لوګر ولایت څخه، ډېره مننه. تسکین جان ارمان زموږ خپرونه اوري، وایي همت صاحب سلامونه مې ومنئ، روغتیا او جوړتیا مو غواړم، مننه. ښه تسکین جان ارمان د متون چې غی کلي کې زموږ خپرونه اوري. ښه دوی هغه ملګري ول چې تر دې ګړۍ موږ سره ملګري دي. ښه نو خو ګوردونکو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې به درته پاتې کمنټونه بیا وایو. که تاسو زموږ خپرونه تعقیبوئ همغلته راته خپل نظریات پرېږدئ. شاناز ښه ناشناس مننه. غوردونکو هوا رادیو ته غوږ یاستئ او هوا شپه د هوا رادیو ځانګړې ادبي شپنۍ خپرونه ده. ناشناس اورو بیرته بیا راګرځو. جلوگر بپکم هټ پکم دکانې شرمولی به حسن کوم ترخانوي کوم دکان به د خولې د تورو خانوي په ډیوا به د مخ کوم پتنګانوي همراهان به پاکان که ناپاکان وي ولې نچوي له دې غمت ماتله چې دې واورېده د یار د تلو بدله ولې نچوي له دې غمت ماتله چې دې واورېده د یار د تلو بدله سبا گورت څوک لګي
نه پوهېږم چې به ساد وي که بغله وي په څه شان به شکسته زهیر په زړه وي له نغمو به یې د زړه نغمه په خوله وي دم قدم به یې خولې د مخ په غله وي رانجه کړي به یې چا خاورې د پله وي سزاوار د هر ستم د هر پیغور یم چې مې یار په سفر تللی زه په کور یم سزاوار د هر ستم د هر پیغور یم چې مې یار په سفر تللی زه په کور یم شان به غمزده درومې په لارې په ګردونو آلوده سپینې رخسارې زړه په خار د بې کسۍ یې پارې پارې قابلې به یې وهي د وینو دارې نه به وي هسې هندو مسلمان بارې دلاسا په یوې چارې دا کوم شرم دی کوم ننګ په محبت کې چې غمخور نشوم د یار په دا غربت کې دا کوم شرم دی کوم ننګ په محبت کې چې غمخور نشوم د یار په دا غربت کې خندېدلی وي که نه وي د زړه غم بې غولېدلی وي که نه وي فراغت به یې پسندلی وي که نه وي چا به حال ترې پوښتېدلی وي که نه وي کټ کوزی به یې موندلی وي که نه وي غونچهوار به مسېدلی وي نشته ما غوندې بېخت څوک په یارۍ کې چې همدم نشوم د یار په دا خوارۍ کې نشته ما غوندې بېخت څوک په یارۍ کې چې همدم نشوم د یار په دا خوارۍ کې سفر وای په هر ځای مې غوړولی پرې وزر وای یا یې مړ د بېلتانه د غمه ژر وای یا په دواړو سترګو ټپړونځ په نظر وای که دا نه کېدای هرګز معتذر وای خود په خود مې ځان وهلی په خنجر وای خود په خود مې ځان وهلی په خنجر وای هسې پاته شوم تر یار پورې مختورې په جرګه د عاشقانو کې کوزګورې هسې پاته شوم تر یار پورې مختورې په جرګه د عاشقانو کې کوزګورې سزاوار د هر ستم د هر پیغور یم چې د یار په سفر
دوستان عزیز د هوا شپه د هوا شپه نن خو راشه لږ سوده کوزګار یې نن خو راشه لږ سوده کوزګار یې نه غرمه یې نه ماښام یې نه سهار یې هغه کس راته مهم دی ګنې ژونده کاکا هغه کس راته مهم دی ګنې ژونده داسې نه ده چې مې ته په اوږو بار یې بیا مو هم سلامونه مینه او درنښت ومنئ په دې هیله امید چې ښه به یئ خو ګورېدونکو هوا راډیو ته غوږ یاستئ او د شپنیو خپرونو په لړ کې درته هوا شپه ځانګړي شپنۍ ادبي خپرونه وړاندې کېږي کوربه مو یم زه قسمت الله همت او د تخنیک د چارو سمبالګر مې دی عدلیار مندوزی اړیکه را سره وصل ده د دوی خوا ته ورګرځو السلام علیکم شپه مو بخیر علیکم السلام همت تاسو ته منصور صاحب سلامونه نه کېږي ډېره زیاته مننه ډېر زیات هرکلی درته وایو مننه خوښ اوسئ شپه په خیر مهرباني دیوه پتنګ یم د خوست ښار نه مننه څه درنه اورو یو دوې ټکې به درته ووایم مهرباني وایم زما جانان دی ګورې وایم زما جانان ګورې ځکه سپوږمۍ د شپه په بام تېرومه سپوږمۍ کړنګ وهره خېجه سپوږمۍ کړنګ وهره خېجه همت د ګلو لو کوي تېرېدل منځګي صاحب ته ډالۍ وایي خدایه دا شنې شولې پخې خدایه دا شنې شولې ښه مننه ستا غلطي ده ستا په موبایل کې چارج ختم شو هغه هم د استودیو ډکې پیالې چې سرشاري کوې لړزان کوې ډکې پیالې چې سرشاري کوې لړزان کوې اخی مې دا څه کوې زور مې په ایمان کوې او لوښکو ډکې سترګې ما پسې راواړوې په ما کمزوري سړي څومره ستر ګمان کوې د قافلې سرلاریا غلی خاموش تیر نشي د عقیدې جرسه شور به ښه پریمان کوي او زه نور څه نه وایم ورځه چې څه دې خوښوي خو بخښنه غواړم زه نور څه نه وایم ورځه چې څه دې خوښه وي خو که دې وبایللم بیا به مې ارمان کوې د خپلو دوو سترګو له بخته لالي وخوړه ته به د خپل لوېدلي زړه په سر تاوان کوې السلام علیکم بلې وعلیکم سلام شپه هم بخیر یو تاته یو مندوزي ته ټول اورېدونکو ته د هوا ډېره زیاته مننه په خیر راغلی خپرونې ته بس مننه شکر الله شکر یم ایتاناینه مهرباني څه درنه اورو بس زه یو ترنم درته کوم تاسو ټولو ته او ځلانده ستورو او درو اورو
په غم دې سره د زندګي شي ارماندای چې لوټ ور واچوم ګلان راته یې زړه شي ارماندای په غم دې سره د زندګي شي ارماندای چې لاس ور واچوم ګلان راته یې زړه شي ارماندای وړکای دې خورې لایق نه دی ارماندای خپل واړې کېږدی چې ناری بود یې وایي نه ارماندای و په غم دې سره د زندګي شي ارماندای چې لاس ور واچوم ګلان راته یې زړه شي ارماندای کمیسی پوت په پړې زړ شو ارماندای تا بیماری لنجې نشي مړه بشینه ارماندای وای په غم دې سره د زندګي شي ارماندای چې لاس ور واچوم ګلان راته یې زړه شي ارماندای بس دقیقه مننه ښه شپه ولرئ عدل یاره هر سهار به د کور خلکو وی چې ولې هر سهار به د کور خلکو وی چې ولې ما به خوب کې د تا پسې چغې وهلې دا دنیا زموږ تر منځ لکه دیوالو زه ترې دې خوا ته ترې ها خوا اوسېدلې تا زموږ چغې چرته اورېدلې ته خو خپل غرور هوا کې ګرځولې السلام علیکم कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए अस्सलाम वालेकुम وعلیکم السلام د دل تنفس دې دا څنګه ده اها د دل تنفس دې دې خدای څنګه ده چې هماله غم د ورځې دې خدای څنګه ده اها جان سلامونه نیمه مثل لرم نورو او جو صالات او سره ډیره زیاته مننه ډیر د بخیر راشه لګي په لوړ خبره مو کوي او مهرباني مننه افضل خان منوال د جنالان ډیر د بخیر راشه منوال څم راوړي مننه تشکر او سلام دی وایم او تاسو ټول اورېدونکو ته ودالئ اوري وای د خیرېدو نه جانانه د خیرېدو نه جانانه د جدایۍ سره د ځان ولګومه او رانه لاړې کله ړنګ شو تا رانه لاړې کله ړنګ شو زه د یوازې ژوندون زه تېرومه او اول دې ځان باندې مین کړم سره ته وایي چې ما خیره که مینه او څنګه یو بل سري ونیو څنګه د یو بل نه جدا شولو مینه او چې بې وفا نامه دې وکړه چې بې وفا نامه دې راکړه څه څه لیدلې په ما زړه باندې داغونه او بې وفا ته یې زه دې خیر کړم بې وفا ته یې زه دې خیر کړم بې وفا زه نه یم چې تا به هېرومه او نصیبه څه چارې دې وکړې مین ته چا یم غاړه چا ته ورکومه یوه نڅو په ژړو روشي چې د یار مینه پخوانۍ مې رایاده شومه
او غمونه ډېر دي زه یوازې غمونه ډېر دي زه یوازې خدای مو واخلي چې خبره ختمه شي. اخري لنډۍ دی ډېره خوند یې راکوي دا اورمه هېڅوک د چا د غمه نه مري هېڅوک د چا د غمه نه مري شعري نه یاره ستا دروغ ویلې دي نه شعري نه یاره دروغ ویلې دي شپه ښه ده مینځي د خدای په امان. وخت که ظالم نه و داسې مهربان هم نه و. اغلیاره وخت که ظالم نه و نو داسې مهربان هم نه و. کور د سر وخوري خو زموږ په سر اسمان هم نه و. او ستا تصور راته مشال مشال کېدو تلمه ګنې د ژوند په لاره تګ دومره آسان هم نه و. او څه عجیبه هم د دعا د قبلېدو په وخت کې زما په زړه کې یو خواهش او یو ارمان هم نه و. هسې مې ټول عمر د عشق له کاره تېښته وکړه. هسې مې ټول عمر د عشق له کاره تېښته وکړه. که ګټه نه وه په دې کار کې نو تاوان هم نه و. رهبران خرڅوي په سوداګرو کاکا رهبران خرڅوي په سوداګرو. خدای دې مل شي د وطن او د ملګرو. السلام علیکم. هی دا زبردست. حمیمه زه د ضرورت یم انتخاب د نه یم. حمیمه زه د ضرورت یم انتخاب د نه یم. در باندې سخته کراتله ما په حساب کې ساته. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وای او دا څه چې زه اخر بلاد کې دا څه چې زه اخر بلاد کې او ما ته ګړې پګړې مو کې زما قربان جانتا تا او صحنه کرته همدا شان د خوا ټولو مینانات اورېدونکو ته یو ځانګړی سلام وایم. مخکې مې چې راته روغ او جوړ به وایم. ډېره زیاته مننه. ډېر د بخیر راشئ. مهرباني مننه کومه. ستاسو همیشنی اورېدونکی او عمران وفا یم د ماتون پریانو کلینه. ډېر د بخیر راشئ. هرکلی درته وایي یار. مننه کومه. یو څو لنډۍ دي. وفا ته به ډالۍ وي، تاسو ته به ډالۍ وي. هیله مې ده چې د خوښې وړ مو وګرځي. یاري خو تا کړه ما خو نه کړه. یاري خو تا کړه ما خو نه کړه. اوس چې لنډه پرې کوې زړه راځي نه. نو وایي یو کال به نوره درته کښېنم. یو کال به نوره درته کښېنم. زیارت خونه یې چې جنډې به دې ساتمه. او بله وایي او زه په مین سړي پوهېږم. زه په مین سړي پوهېږم. دا
دروازې په سنځیر ځان غلاطوي نه او آخري یو بیت ته تا نیکه ته بډالۍ وایي نوم مې ورته مه اخله خو دومره ورته ووایه او نوم مې ورته مه اخله خو دومره ورته ووایه او تا چې څوک سره کړي دي هغه درته سلام کوي. وعلیکم السلام. ښه وخت ښه شي. ښه شپه. زره زره یم د مین توبه پوره مې نکړې زار پوره مې نکړې د ځوانې خوبه. ښه یو دقیقې دغه څو کمنټونه وایم. زموږ ملګری برات منګل سعودي عربستان کې دی خو د وقار منګل په نوم باندې دلته سلام پرېښودی دی. وعلیکم سلامونه یار، ډېره زیاته مننه دوی زموږ خپرونه اوري. ښه سلامونه ټولو همکارانو ته. ابو زبینه ښه صابر صبری ابو زبینه دا که صابري دی ملګري ورسره دي زارول خان صبری مینور صبری قسمت الله صبری او لایق یعقوبی مننه. ښه د نوم ډېره زیاته مننه. سید کریم لکان خوستی د نوم ډېره زیاته مننه. ښه دعا اوسېږي. فرید ارمان په کومو سترګو مې ارمان کړ په کومو سترګو مې بیا نوم اخلې میینه ارمان صاحب ډېره زیاته مننه. احمد افغان سره خپرونه اوري ډېره زیاته مننه. ژوندی دې وي. قابل الرحمن خوږمن قابل الرحمن خوږمن مننه د نوم ډېره زیاته مننه. ژوندی دې وي چې زموږ سره ملګری دی. ښه ولی داد خان زدران زموږ خپرونه اوري مزار شریف کې ډېره زیاته مننه. د دمراته ژوندی واوسېږي. ښه جاوید ګل دوبۍ کې زموږ خپرونه اوري. سمید الله عمري زموږ خپرونه اوري وایي بریالی نه شومه چې برخه واخلم مننه. عبدالصمد روخان زموږ خپرونه اوري د نو هم ډېره زیاته مننه. صاحب الله انتظار زموږ خپرونه اوري د نو هم یو جهان مننه. احمد افغان زموږ خپرونه اوري د نو هم ډېره زیاته مننه. ټول هغه ملګري چې زموږ سره یې ملتیا کول او زموږ خپرونه یې اورېدله یو نړۍ سپاس یو نړۍ مننه. دوی دې راته عرب ژوندي ولري. څوک به اورو لږ خو یې راته وښایه. ښه نه یې ښایي زه څه وکړم چې تاسو ته یې وښایم. ښه نو خو ګورېدونکو دا وه هوا شپه د هوا راډیو ځانګړي ادبي شپنۍ خپرونه چې ما قسمت الله همت درته د عدلیار مندوزي په تخنیکي ملتیا وړاندې کړه. ما او مندوزی صاحب ته اجازه راکړئ تاسو ته ښه شپه. مندوزی صاحب یو بله خبره چې دغه نشرات پر 11 بجو که تر 12 ښه نو پر 11 بجو زموږ نشرات هم د راډیو څپې له لارې بندېږي. زموږ د نن شپې نوکریوال ګروپ عدلیار مندوزی آریان شکیب عبدالرحمن اقرار جنت ګل جنت او زه قسمت الله همت درنه اجازه غواړو. سبا سهار 5 بجې به ستاسو لپاره بیا د څپو له لارې نشرات پیلو خو پر اپلیکیشن او همدا شانته اخر به م ورنه واورېده چې امین الفات دی. پر مخپاڼه باندې زموږ تازه تازه پوسټونه تعقیبوی شئ. تاسو ته ښه شپه. موږ دعاګانو کې یاد ساتئ. تېروتنې مو راوبخښئ. عمر شو تیر په مریضي په غم په زندگی خوخه ورځ رانا. عمر شو تیر په مریضي په غم کې زندگی خوخه ورځ رانا. عمر شو تیر په مریضي په غم په زندگی خوخه ورځ رانا خوخه ورځ رانا. د ماشوم په شان لوی کړې زړه په وینو مې ساتلې هغې په لاس خنجر نیولی ګزار
زارې راکړو په زړګي افسوس تا په دوستي خوښې ورځې رانغلې زارې راکړو په زړګي افسوس تا په دوستي خوښې ورځې رانغلې عمر شو تېر په مریضي په غم کې زندګۍ خوښې ورځې رانغلې خوښې ورځې رانغلې د درد نه ګله مونږ ژړلي د غم دریابه ته غورځېدلي مونږ په زړونو یو ژبلي ولا کړو ستړې جدایي نارې کړو بې وسي خوښې ورځې رانغلې خوښې ورځې رانغلې ولا کړو ستړې جدایي نارې کړو بې وسي خوښې ورځې رانغلې عمر شو تېر په مریضي په غم کې زندګي خوښې ورځې رانغلې خوښې ورځې رانغلې چې ګورو خپل حالونه په وینو سره خپل ځیګرونه احمد شاه ځوانې پرېږدي تارونه په خندا شنو شنو د سختي نارې کړو بې وسي خوښې ورځې رانغلې خوښې ورځې رانغلې په خندا شنه شوې د سختي نارې کړو یبچلي خوښې ورځې رانغلې خوښې ورځې رانغلې د هوا